چې د ستا دپاره پاکي او تسبیح بیان کړي نو موږ کافي ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. الله ستا د پاکۍ او د بړایۍ د بیانولو دپاره خو موږ کافي یو. نو الله جل جلاله ورته وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې په څه باندې پوهېږم نو تاسو په هغې باندې نه یې پوه. نو بیا الله تعالی په دې رز باندې په دې ملایکو باندې د اتمام حجت دپاره هغوی ته حکم وکړي ملایکو تاسو نه اوس د دې خبرې تپوس دی چې هغه خلک زما هغه وینځي غلامان چې زما د یارې د وجې هغوی په دې روجې ونیولې د ورځې به یې په ځان باندې حلال څیزونه بند کړي وو، هغوی لوږه تنده برداشت کړه او بیا چې کله اوس زما حکم وشو نو بس کوجه یې کړه او زما د یارې د وجې نه اوس عیدګاه طرف ته را روان دي، زما لوی او شان بیانوي. تاسو وایئ هغوی له زه څه بدله ورکړم، هغوی له زه څه اجر ورکړم؟ نو دا ملایکې ورته وفرمایي الله حقیقت دا دی چې ستا دې بندګانو ستا حکمونه په ځای باندې راوستېدل، ستا احکامات یې پوره کړل. الله دی له اوس د دې یو عظیمه بدله پکار ده، دی له د دې اجر پکار دی. نورونو الله جل جلاله فرمایي نبی علیہ السلام وفرمایل الله اعلان وکړي اے خلکو زما دې په خپل عزت باندې قسم وي، زما دې په خپل جلال او دبدبه باندې قسم وي، زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي چې دې خلکو زه رضا کړم، زما دپاره یې روجې ونیولې، تراویح وکړې، عبادتونه یې وکړل، اعتکافونه یې وکړل، او نن چې کله زما حکم وشو نو هغه روجې ختمه کړه او زما د یارې د وجې نه عیدګاه طرف ته رالل. اوس هلته کې الله ته جړه او فریاد کوي ملایکو تاسو په دې باندې ګوایئ ما د دې خپلو بندګانو مغفرت وکړو او زه د دوی نه رضا شوم. الله دې نو موږ په دغه اعلان کې راولي، نن د الله د طرف نه د مغفرت اعلان کیږي. او بیا الله جل جلاله فرمایي او خلکو واورئ، ځکه حدیث کې راځي چې کله د اختر دا مونځ کېږي نو د دې په آخر کې یو ملایکه راځي اعلان کوي، الله طرف نه اعلان کوي د دې خبرې و خلکو الله جل جلاله په تاسو باندې یو حکم لازم کړو، تاسو د الله احکام پوره کړل او حکمونه مو پوره کړل، الله مو خوشحاله کو. الله وایي تاسو د دې عیدګاه نه په داسې حال کې رخصت شئ مغفورا لکم، ستاسو د ټولو الله تعالی بخښنه وکړه او الله ستاسو نه رضا شو. ورونو دا ډېر لویه ورځ ده نن د الله په نظر کې دا ورځ ډېره لویه ورځ ده. الله نن ډېر خوشحالېږي چې خپلو بندګانو ته ګوري او بندګان په زړه کې د الله تکبیرونه وایي، په یره یره باندې را روان دي، عیدګاه طرف ته راوځي او دقه عقیده لري چې زموږ الله یو دی او د الله د وحدانیت هغه نعره پورته کوي الله اکبر الله اکبر. الله په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي او الله جل جلاله په دې باندې د مغفرت اعلان کوي. بیا ورونو ورپسې یو دویمه جمله وایي صرف دا نه چې ما ستاسو ګناهونه معاف کړل، د الله د خو ګنو مزار شم. ورونو الله ډېر لوی غیرتي ذات دی، ډېر مهربانه ذات دی. ورپسې فرمایي ستاسو سابقه ټول ګناهونه ما د دې غیرت د وجې نن په نیکو باندې بدل کړل. ورونو دا د الله د طرف نه لویه د انعام ورځ ده. نو دلته کې به په یره یره باندې ناست شو، د الله نه په غوښتلو سره، د الله نه په توجه سره دا مسک کوو، که دا خطبه ویلې کېږي الله طرف ته متوجه، که دعا کېږي الله ته متوجه، په دغه نیت او غرض باندې چې نن د الله د طرف نه د مغفرت فیصلې راځي. الله تعالی خپل بندګان معاف کوي چې موږ تاسو په هغه عامه معافۍ کې الله راولي. الله دې زموږ ستاسو ټولو معافي وکړي. بهر حال ورونو خو یو خبره یاد لرئ، ګورئ زموږ ستاسو دا دین صرف د رمضان سره ګورئ خاص نه دی. الحمدلله په جماعتونو کې به یو لوی رش په دې رمضان کې مونځ به کېده. تاسو ګورئ په دې رمضان کې به ډېرو خلکو تراویح هم کولې، قرآن مجید به هم وي. نه ورونو ګورئ یاد لرئ موږ تاسو به بیا هم مونځ کوو، ښه مونځ به پرېږدو نه. الله ګورئ په مونځ پرېښودلو باندې ډېر زیات خفه کېږي. هسې نه چې په رمضان کې زموږ کوم کیفیت اوس بس شاوال شروع شو زموږ اوس هغه کیفیت نه، داسې به نه کوو. تاسو وګورئ که نه ورونو د دې مونځ باره کې نبي علیه السلام ډېر زیات تاکیدات کړي دي، بلکې قرآن کریم خو چې کله د مونځ نه تعبیر کوي نو څه وایي وما كان الله ليضيع ایمانکم، نه دی الله تعالی چې ضایع کړي ایمان ستاسو.
مفسرین وایي دلته کې ذکر دی ایمان دی او مراد دی نو څه شی دی مونځ دی نه دی الله تعالی چې ضایع کړي ستاسو منځونه علما وایي پته ولګېده چې دا مونځ د الله په نظر کې دومره لوی څیز دی چې د ایمان هغه درجه یې ورته ورکړه چې بس یو سړی مونځ کوي نو دا مؤمن دی چې یو سړی مونځ کوي نو دا مؤمن دی د دې د وجې نه به ګورې ډېر زیات احتیاط کوو وروڼو مونځ به قضا کوو نه ښه دا نننۍ ورځ به الله زموږ د مغفرت فیصلې کوي خو موږ به ګورې الله سره د دې خبرې دغه کوو ځکه حدیث کې ورسره راځي الله جل جلاله اعلان وکړي خلکو ستاسو بخښنه مې وکړه او یاد لرئ تاسو به زما خیال ساتئ زه به ستاسو په ګناهونو باندې پردې اچوم نو د الله خیال ساتل دا نه دي چې نعوذ بالله الله وکړي کېږي نو موږ ول ډوډۍ ورکوو الله ستړی کېږي نو موږ ول دمه ورکوو د الله خیال ساتل هم دا دي چې د الله حکمونه پوره کول د الله تعالی احکامات پوره کول د الله تعالی حکمونه په ځای باندې راوستل دا د الله تعالی غ خیر خوایي ده او د الله خیال ساتل دي نورونو ګورئ د مونځ په ډېر زیات خیال ساتو ښه په مونځ کې به هېڅ قسمه کمی نه کوو تاسو وګورئ نبي علیه الصلاة والسلام په حدیثو مبارکو کې د مونځ څومره تاکید کړی دی خو بیا چې کله وفات کېږي نو تاسو ګورئ یو پلار چې وفات کېږي د خپلو بچو ته د ژوند هغه خلاصه بیا بیانوي بچې دا مرض مې ګورې داسې دی چې بیا پته لګي نه خو ګورې پلانکي کاکا سره به ډېر خیال ساتئ د زما ډېر بنګردیا کړې ده د پلانکي به ډېر خیال ساتئ د ما سره ډېر خیال ساتلی دی نو خلک څومره تاکیدات کوي که نه د خپل مرګ وخت کې د وصیت په وخت کې څومره تاکیدات کوي استاد راشئ نبي علیه الصلاة والسلام 30 کاله د نبوت والا خبره خلکو ته بیان کړه د الله تعالی احکامات بیان کړل قدم په قدم باندې دین بیان کو خو نبی علیه الصلاة والسلام د خپل زندګۍ اخیری بیان د خپل زندګۍ اخیری خبره څه بیانوي چې کله بالکل مرض الوفات دی او نبی علیه السلام په داسې بیماری کې دي چې جمعات ته راتللو هم نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله عنه په هغې باندې لاس اچولی دی یو صحابي بل دی یو روایت کې حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغلی دی بلکې راځي چې بدلېده را بدلېده به دا صحابي او نبی علیه السلام دومره کمزوری دی چې کله مونځ له راتلل نو خپې نشي اوچتولی دا خپې مبارکې ورپسې داسې راښکلی شوې د دې غټې ګوتې نه یې کرښه په ځمکه باندې جوړېده خو چې کله رالل او ابوبکر صدیق رضی الله عنه مونځ ته مخکې و نو نبي علیه السلام ولې اشاره ورکړه مکانه په خپل ځای باندې رستو کېږه ما خو ابوبکر صدیق دا خبره خلاف الادب وګڼله هغه یې رارستو شو او نبي علیه السلام هغه مونځ برابر کړو چې کله نبي علیه السلام مونځ برابر کړ د هغې نه بعد هغه یې وفرمایل بلال ما دې منبر ته لږ اوچت کا نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه هغه یې راوچت کړو په منبر باندې یې کېنول اوس تاسو وایي وروڼو نبي علیه الصلاة والسلام په دغه وخت کې کومه خبره ذکر کوي نو هغه د ټولې زندګۍ او د نبوت د 30 کالو هغه خلاصه به بیانوي نو ویې فرمایل وی خلکو ګورئ وروڼو نبي علیه السلام دغه وخت کې دا جملې ده وی شاید چې ستاسو دا ملګری په دې منبر باندې د نن نه بعد تاسو بیا ونه وینئ دا د صحابو دپاره یو ډېر لویه خبره وه د فراق د نبي علیه السلام د اشاره وه صحابو ژړل او بیا د هغې نه بعد اوږده واقعه د دې کې حدیث ذکر کوي خو ویې فرمیل یا ایها الناس یا ایها الناس نبی علیه السلام چې په محتم بېشان خبره کولن 3 وارې به خطاب کو بیا وفرمیل یا ایها الناس الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم او خلقو زه دنه روان یم زما ژوند برابر شه دنه ځم ما د الله له طرف نه بس دو مرګه اعلانات رالل اليوم اکملت لکم دینکم راغی اذا جاء نصر الله راغی زه به تاسو نو اوس رخصتېږم خو خلکو ګورې واورئ الصلاة د مونځ به ډېر خیال ساتئ د مونځ به ډېر خیال ساتئ مونځ به ګورې پرېږدئ نه نن وړو خلک په وړه وړه خبره باندې مونځ پرېږدي په مونځ پرېښودلو باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کېږي نو ګورې کلک عهد به نن الله سره کوو الله به هم زمونږ د اعلان کوي د مغفرت خو موږ به هم الله سره کلک عهد په دې عیدګاه کې کوو چې انشاءالله مونځ به نه پرېږدو ښه الله دې موږ ټولو ته په صحیح وخت باندې په صحیح طریقې سره د مونځ توفیق راکړي نو ټول به مونځ کوو که نه انشاءالله الله دې په موږ له استقامت راکړي نو نبي علیه الصلاة والسلام یو د مونځ تاکید وکړو په دغه موقع باندې او دویمه خبره نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایله وما ملکت ایمانکم و خلق ویریږئ د الله نه په باره د هغه چا کې چې ستاسو لاسونه مالکان دي ګورې تاسو نه چا سره ظلم ونه شي چا سره زیاتې ونه شي
ستا متعلق څوک الله ته شکایتونه کوي. نو علما وایي نبی علیہ السلام د خپل نبوت د 30 کالو خلاصه په 2 ټکو کې بیان کړه، خو ساجيبه بیان کړه. الصلاه د موږ په خیال ساتي. نو چې کم سړی مسکین نو دل الله د زکات توفیق ضرور ورکړي. کم سړی چې موږ برابر ویني باید د ګنا نه بچ کیږي. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. کم سړی چې د موږ خیال ساتي د خپل کې الله د روزو اهتمام پیدا کوي. کم سړی چې د موږ خیال ساتي دل الله د حج توفیق ورکړي. خورونو دا موږ د ټول حقوق الله غ جړې بیان کو او په حقوق العباد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل وما ملکت ایمانکم ورستا متعلق دی الله ته څوک شکایتونه کوي ښا چرته داسې ظلم نه ونشي. اتق دعوة المظلوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ چې کله یمن د رسختۍ نو ورته بلار باندې نصیحتونه کوي او سره پیدل روان دي جلب وسره کوي. نو ورته دا خبرو په معاذ ته چلته ګلړ شین تعالی به خلق به سلی راړي تا سره به خلق راځي او غره پام کوه. اتق دعوة المظلوم. د مظلوم د بد دعای نه به ډیر ځان ساتي. مظلوم د بد دعای نه به ځان ساتي. ځکه مظلوم د بد دعای او د الله د په مابین کې هیڅ یو شی حایل نشي ګرځېدی. چې کله یو سړی ستا متعلق الله تعالی سوچت کوي چې خدایا دې سړی خو زه تنګ کړم ما د اخلاص کړو ورته وخت کې الله بیا په جلال کې راځي. د دې واجب ګور ډیر زیات خیال ساتو. زمونږ استاد متعلق سو الله د شکایتونه دي چې الله دې سړی نه خو زه تنګ رالم. نو په دې کې نبی علیہ السلام ټول حقوق العباد طرف ته اشاره وکړه چې ګور د حقوق العباد ډیر خیال ساتو. یو بل سر به زیاتې نه کو، یو بل ته به بدرت نه وایو، یو بل ته په جبه باندې نقصان نه رسو، د یو بل حق په نه بیانو. په یو موقع باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناستو ورسره صحابه کرام ناستو. نو یو صحابي په دې مخ مبارک باندې داس یو خسن کې غونډه کېو په دې ګیره. نو یو صحابي لاس ورغوت کو هغه ته نه داسې لری کو او بیا و فرمایل چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نو ریدلی دي چې هغه و فرمایل چې ګل دی یو بنده په مخ باندې صداق دوبوي صدا سی یو خسن کې وي او هغه به بد لګي او چا داغه نه د دې وجه نه دا لرګه چې دی په بدونه لګي. نو الله جل جلاله وایي زبر د قیامت پر ځبانې دنه د ګناهونو او بدرنګي لراکم. استاد وګورئ ورونو دې خبرې ته صرف معمولی په مخ باندې دا هغه لري کن سور الله په رضا شو. وی دا خبره چې کله وشو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په چړا باندې شو وی جوړل او ډیر یو جوړل چا ودوی امیر المؤمنین تاسو له جوړل وی فکر را سره د دې خبرې پیدا شو چې الله خو په دې خبره باندې دومره خوشاليږي چې یو مؤمن مسلمان د ګیری نه د بریدو نه د مخ نه دا یو خسنې لرګو یو بوچې غون تاسیس لرګ الله په دوره رضا کیږي چې کله یو انسان په بل مؤمن مسلمان باندې د ګناه تهمت او داغ لګون چې الله په دې ناراضه کیږي سوره الله به خفقیږي سوره دی وجرونو کو ډیر باندې یو بل خیال ساتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج په موقع باندې دا خبره وکړه چې ګوره عربي د عجمي باندې او عجمي د عربي باندې نسل په نسل باندې دارنګي چې کوم ننو د پښتو انکو د وجې د جبې د وجې چا د هیڅ فوقیت نه حاصل چې څوک ځان د برتری په دی باندې ورګي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. د الله په نسبت باندې غوړه هغه چې الله سره خپل معاملې وا. الله دې ورونو زمونږ تاسو تعلق د خپل ذات سره قائم کړي. لوی شی داري دا رمضان الله دې لرا لګلې دا نن چې موږ الله ته راوتی یو پړول کې یریګو الله نه غواړو دې رزه راوتی یو چې زمونږ رب زمونږ رضا شي. نورو ګورې ډیر زیات احتیاط وکړو. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله وی هر خبرې په مطابق کیږي چې کوم خبره یې مخې راځي او دی وایو دی کې نه ستاره غوګونو نه به الله تاسو کوي ستاره سترګو نه به الله تاسو کوي ستاره تمام جوارح اندامونو نه الله د قیامت پر ورځ باندې تاسو کوي. د دې د وجنه ډیر رونو زمونږه استاد د زندگی ګور ډیر به یاره به تیرو. الايمان بين الخوف والرجاء. مؤمن چې ژوند دیرین د الله یره به غالب وي د الله د رحمت امید به باندې غالب وي. نو هر وخت موږ دا تم ساتو چې موږ رب موږ رضا کیږي او هر وخت په یره باندې رونو وخت تیرو. په غفلت سره وخت تیرور ګور الله په دې باندې ډیر خفقيږي ډیر ناراضه کیږي. ان رونو ګور ډیر د خپل خلی به خیال ساتو د خپل سترګو به خیال ساتو د غوګونو به خیال ساتو اسنه چې الله ګور زمونږ نه په دې باندې ناراضه شي. کله کله موږ یو خبره وکړو به تاسو وکړو بس رستوایی دیندا نه دا الله ګور دا موږ سره د دې به حساب کتاب کوي. الله به حساب کتاب کوي.
یو څو ملګرو بېګا راسې راته یو څه راته چا وویل نو زه دا نه وایم چې زه یو خبره کوم خو صرف د دې سره متعلق وی چې موږ وی چې ګران کې به مونځ څوک کوي نو زما نوم به د چا اخیستی دی وي نن هغه پرون په کیمپ کې ځان له مونځ کړی دی اختر یې کړی دی خو ګران ته نه راځي لکه نن راته اوس یو معتمد کس وین زه خفه شوم زه اعتکاف د ناست وم بېګا راپاڅېدم نو وروڼو ګورې الله به دې یو یو خبرې تپوس کوي دا ځان دپاره نه وایم چې ما ځان پاکه ستاسو مخې ته اګینې یا ماسې ګناه کبیره کړې ده خو صرف په دې بنیاد باندې وایم چې وروڼو هره خبره ګورې کول نه دي پکار الله به دې تپوس کوي الله به دې تپوس کوي نو نبی علیہ السلام وفرمایل الصلاة وما ملکت ایمانکم الصلاة وما ملکت ایمانکم د خپلو منځونو خیال وساتئ او هغه چې تاسو یې الله مالکان کړي به هر حال وروڼو دا نننۍ ورځ د الله د رحمتونو ورځ ده د الله د طرف نه د فیصلو ورځ ده د الله د ورکړې ورځ ده نن به وروڼو په دې ځای کې دننه دننه الله ته توبه وباسو نن موږ سره ګورې وروڼو د توبې ورځ ده بهلول یو ځل یې څوک را روان و بهلول دارالرشید بادشاه یو مجذوب غلام و خادم و د بازار په میز کې داسې اډه کې ولاړ و دواړه لاسونه یې اسمان طرف ته اوچت کړي او مناجات یې کول چا دې بهلوله څه دي وی دې خلکو له الله تعالی سره روغه کوم وی دې څه وی و دې وی الله ورته تیار دی خدا خلک په غفلت کې ډوب دی نه دي تیار دی نه دي تیار وی څو ورځې بعد هغه سړی بیا را روان و چې وی کتېدل نو بهلول د مقبرې په میز کې ولاړ و دواړه لاسونه یې اوچت کړي وی بهلوله څه دي وی دې خلکو له الله پاک سره روغه کوم وی څه دی وی دنګ دا ټول خلک تیار دي خو الله ورته غاړه ږدي الله نه تیارېږي زما وروڼو باندې نن موږ سره د توبې ورځ ده الله ته به توبه وباسو الله نن خوشحاله دی موږ تاسو روجې نیولې دي ملګرو عبادتونه کړي دي تراویح کړي دي نن به الله په دې عیدګاه کې زموږ ایمان دی اعلان کوي قوموا مغفورا لکم قوموا مغفورا لکم تاسو پاسئ په داسې حال کې چې الله تاسو ته بخښنه کړې ده نن به وروڼو د مغفرت اعلان کېږي د دې د وجې نه به ګورې موږ ډېر زیات چې کوم دی د الله یره دا به په ځان باندې غالبه ساتو الله ته به متوجه یو پړلو کې به استغفار وایو او یو بل به معاف کوو هغه الله به موږ معاف کوي چې موږ یو بل معاف کړو زما په وس کې دوره ده چې زما دا ترس وی زما نه خفه دی نو دې زه رضا کولی شم نو وروڼو چې زه دې نه خوشحاله وم نو الله به ما څنګه رضا کړي الله به ما څنګه چې کوم دی نو معاف کړي نو نن په دې مجلس کې یو خبره بله وروڼو هر ملګری دا عهد وکوي دا عهد وکوي چې موږ د دې ځای نه پاسو زموږ چا سره نالګي ده موږ به ولاول ځو انشاءالله به رضا کوو په خیر دا اختر شوګدر خو الله را لیږلي دي لدي چې مسلمانان یو بل سره په دې کې یو ځای شي یو بل خوشحاله کړي الله دې نه رضا شي وروڼو چې نن څومره ملګري دلته کې ناست دي خامخا موږ د یو معاشرې خلک یو د چا نه به څوک خفوي د چا نه به څوک خفوي د چا نه به ورور خفوي د چا نه به خور خفوي دا عهد وکوي چې الله موږ به د دې ځای نه ځو نو موږ به هغه رضا کوو لومبۍ وله ورشي د مؤمن شان دا دی چې دی به په نیکۍ کې مقدموالی کوي مخکېوالی به کوي لومبېوالی به کوي نو هر ملګری انشاءالله دا عهد وکړو چې موږ د دې ځای نه ځو خیر خیریتي نو موږ به هغه چا سره روغه کوو چې هغه موږ سره نه کوي صل من قطعک صل من قطعک نبی علیہ السلام وایي تا سره څوک کټ کوي د هغه سره تعلق ساته موږ به د الله دپاره هر څوک معاف کوو او د الله نه به غواړو چې الله موږ تاسو معاف کړي موږ تاسو معاف کړي دا وروسته اوس کوم ملګري ولاړ دي جانمازونه ځان ته خواره کوي ټایم نشته انشاءالله موږ ته ودرېږو وګورئ دې صفونو کې چا د ځای نه مخکې راشئ چې وروسته ځای وشي بل ځایونه ځای په ځای خالي دي مخکې راشئ او په تحیاتو باندې کښېنئ بیا ځای وشي لکه موږ ته ودرېږو انشاءالله تحیاتو باندې کښېنئ ځای به وشي مخکې راشئ وروسته ملګري ګڼ ولاړ دي بیا به د ځای نه ټایم برابر شو موږ په حکم 8 بجې ټایم ورکړو انشاءالله چې کوم ټایم دلته نه وشي په هغه ټایم باندې به موږ ته ودرېږو که خیر خیریت دي او سږ لږ ناکام دی د دې پوړونو متعلق موږ الحمدلله اډر ورکړی دی د پوړونو دپاره کال لکه ژوند دي انشاءالله تر هغه دیواله پورې به تاسو ته پوړونه خواري انشاءالله او دا یو خبره کوم د ګران کې خو نه چېرته هېڅ قسمه تنظیمي طور بل څه چنده نه ده شوي او نه موږ کوو خو که څوک ملګري داسې خواهشمند وي چې دغه پوړونو کې هغوی وایي چې موږ ملګرتیا کوو نو زموږ د دې ګران زموږ چې کوم استاد دی سرپرست دی دا ګران د قاضي صاحب نه بعد هغوی سنبال کړو نوازنګ استاد جي دامت برکاتهم نو تاسو هغوی سره بیا میلاویدی شئ هغوی سره په دغه چنده کې امداد کولی شئ چې ښکلي پوړونه ډېر والو یو لسو پورې موږ اډر ورکړی دی خو چې زه وختي رالم ما وشمارل لس خو تر دې پورې پوره کېږي موږ له کم از کم یو 1.5 صفونه دې ګران له پکار دي
ان ان شاء الله بیا تاسو استاد سره دلته ملاوي دي شي دلته کې اډه کې دکان دی دیګو سره ملاوي دي شي جمعات کې دی نو که څوک په دې سبونو کې بیا دای سره تعاون کوي نو استاد سره ملاو شي ان شاء الله. نه 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 بالکل نه. نیت په داسې وایو نیت مې وکړو اړه د اخلاصه 2 رکعات واجب د وړو کې اختر سره د وړو تکبیرونو په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې مخ مې کعبه شریفي فتربك الله اکبر نو بیا چې تکبیر وایو الله اکبر نو سبحانك پنامه بلاس کیلی سبحانك اللهم بوای دغینه بعد بدري تکبیرونه وشي لاسونه به ځوان ساتو غوږ له بوړو بیا به ځوان ساتو په څلورم تکبیر باندې بیا قرات شروع شي او په دویم رکعت کې ان شاء الله چې کله قرات خلاص شي نو 3 تکبیره به کو دغینه بعد بیا رکوع لزو ان شاء الله سبونه جوړ گئی. دا دې طرف ته چې کوم دي دغه ملګری تاسو لږ لږ رستو کېږئ دا سب تاسو کو کړی دی ښه د دې کورسۍ نه په هغه مخ باندې لږ لږ غونډه کېږي دې سب کې خیال وساتئ دغه سب خوب دی جي